د افغان پولساتو او پاکستاني پولساتو ترمنځ نن سهار 8 بجې درنه نیخته رامنځته شوه. د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو او پاکستاني پولساتو ترمنځ په دانګام ولسوالۍ کې درنه نیخته رامنځته شوه چې پاکستاني لور ته ګڼ شمېر تلفات اوښتي دي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پر وخت سیمې ته ځان ورساو او د طالبان ګڼ شمېر پوستې ونیول او ګڼ شمېر پاکستاني پولسات یې ونیول. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغان طالبانو پولساتو او پاکستاني پولساتو ترمنځ درنه نیخته نن سهار 8 بجې په دانګام ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د طالبانو دفاع وزیر ویلی دی چې موږ هیڅ ډول تلفات نه لرو، خو د پاکستان لور ته درنه تلفات اوښتي او ګڼ شمېر پوستې مو ترې ونیول. د پاکستان حکومت هم تایید کړې ده چې زموږ 2 سرتیري د طالبانو په لاس کې دي. همدارنګه ویلی دی چې طالبانو اول نیخته رامنځته کړه، نو موږ مجبور شو چې ځوابي برید پرې وکړو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي اوس مهال حالات کنټرول دی. نیخته ودرېدلې ده، خو د پاکستان 2 سرتیري ګڼ شمېر پوستې مو ترې ونیول. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.